مخکې چې کوم ملګري د هغې سره هم والی وه زمونږ د صحابه ملګرو خو الریډي قرباني ورکړې وه موږ خو پکې بار بار رهایي مونږ ته میلاو شو زمانت مو کنفرم شو زمونږ خو د فیض محمد کاکا په شانتې زمونږ د نورو ملګرو په شانتې مشرانو پکې الریډي جیل ته تللي هم دي نو زه د دې هم شکریا ادا کوم د خپلو وکیلانو صاحبانو چې هغې هم ډېر محنت اشفاق ډاکټر نوره چې کوم زمونږ ملګري د هغې هم شکریا ادا کوو چې هغې ډېره منډه ترړه وله په دې کیس کې خو دا خو چې یو تحریک یو بیا یو داسې تحریک چې مثال دونه زورور قوتونه هغې چیلنج کړي نو په هغې کې زه هم چې دا خو یو ډېر وړوکی غوندې خنډ و چې مخې ته راغی د دې نه غټ کیسې او د دې نه سختې کیسې د دې نه ترخې کیسې په مستقبل کې ایکسپیکټډ هم دي او ملګرو ته پکار ده چې تیار هم وي ورته او هغه به فیس کوو هم او هغې ته الریډي مونږ ملا تړلی هم ده ذهن مو ورته هم جوړ کړی دی د خپلې بیانیې سره چې مونږ د سیاست ته راوتو نو دا ډېرې وړې خبرې دي دې نه ډېرو سختو خبرو ته مونږ له پیله نه ملا تړلی دا خلک چې راپاڅېدلی دی د سر نه هم تېر شوي دي نو یو ایف آی آر او یو کیس نسدونه غټه خبره نه ده مسله دا ده چې زمونږ د کومو خلکو سره کومو خلکو خلاف مونږ راوتي یو هغه اوس په خپله ښکاره راځي هم ده د ریاست مشندري په یو شکل په بل شکل کې استعمالوي نو مونږ ورته دا وایو چې لږ د جرأت وکړي د مقابله چې کومه ده دا د مونږ سره په خپله وکړي د بل چا مټ ته نه استعمالوي رادې چې په خپله د مخې ته ودرېږي او دا کوم مطلب دا کوم غلا غلطي چې هغې کوم مونږ دنیا ته بیانوو د هغې وضاحت یې په خپله وکړي یا د هغې په جواب کې سره حقایقي په هغې باندې د دې زمونږ مقابله وکړي د هوس کړی دا اوس د اعصابو جنګ دی نو انشاءالله په دې کې به همت نه بیلو دا ایف آی آر دی کېدای شي سبا 20 نور هم وکړي 25 نور هم وکړي موږ به خپل مرام ته ځان رسوو خپلې حوصلې به نه بیلو خپل همت به نه بیلو او انشاءالله د خپلې لارې نه موږ په دغه شانتې کیسو باندې هېڅوک هم نشي منع کولی په دې خبره د سر خلاص کړي د ټولو پښتنو د صحابې ملګرو یو ځل بیا ډېره مهرباني او د صحابې خلکو سره د وکیلانو هم چې دلته څومره منډې هغې شکریه ادا کوم د اشفاق دفتر ته به لږ عیني به اجازت ووایو که نه بیا په ضروبۍ کې زموږ 2 بجې پروګرام دی چې کوم ورکر دی هغه ټول ټول به راځئ ټول پښتون کام ته چې په دې ریاست کې چې اوسېږو نو دا ورځې به راځي د دې نه به ترخې راځي د دې نه به غټ امتحانونه راځي دې خدای خدمتګار ډېر لوی قربانۍ کړې وې پښتنو په مختلفو مرحلو باندې ډېر قربانۍ ورکړې دي موږ دا عزم کوو چې موږ به د خپلو اتلانو دا قربانۍ بیا تازه کوو خپل ژوند به قربانوو خو د پښتون په سر به سودا ونه کړو ډېره مننه علي زه د ټول پښتون ولس بیا تنظیمي طور باندې بیا خصوصا د صوابۍ خلکو چې دلته مونږ هر کله راغلو د جلسې ناروان څخه تر اوسه پورې داسې یو خبره هم چې مونږ پکې تکلیف محسوس کړي وي د څه کارونه د دې دوه طرفه راغلي وي نو دې چې کوم عزت راکړی دی هغې مونږ ډېر شکرګزار یو تاسو ته ملګري لکه څنګه چې پته ده چې دغه ایف آی آر د ایف آی آر په بنیاد باندې مونږ په سی ایل کې هم واچولو د دې ایف آی آر په بنیاد باندې زموږ ملګري هم گرفتار شول او د دې ایف آی آر په بنیاد باندې د په پاکستان کې او د دنیا کې پروپاګاندا هم وچلوله خو د دې ایف آی آر حقیقت نن واضح شو چې هغه دا وضاحت و چې په دې ایف آی آر کې څه نه و د دې چې کوم دروغ باندې د ایف آی آر کټ کړی و هغې زموږ د بی بی اے کنفرم کول دي نو نن زموږ بی بی اے کنفرم شوه او دا بالکل زه دا وایم چې ریاست که چېرته په ده کې دومره اخلاقي معمولي اخلاقي جرأت وی یا اخلاقي سوچ وی په ده کې نو ده به داسې کارونو نه مزید منع و خو افسوس خبره دا ده چې په غلطو باندې پاسه نورې غلطۍ کوي نو زه دا وایم چې دا د ریاست لپاره او د دې ملک لپاره ټیک نه دي موږ دا وایو چې په دې ملک کې موږ خپل عیني حقوق غواړو او موږ د پښتون لپاره ژوند غواړو پکې او داسې ژوند غواړو لکه څرنګه چې یو پاکستاني په لاهور اسلام آباد او د پاکستان په نور ښارونه کې ژوند تېروو داسې ژوند موږ د پښتون بچي لپاره غواړو د دې لپاره هر قسم تکلیف مشکلاتو او مصایبو ته موږ ته ولاړ یو او موږ د تاسو ټولو ډېره شکریه ادا کوو او نن موږ دا وایو چې دا د حق فتح ده بسم الله الرحمن الرحیم